د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست په مشرۍ تخنیکي پلاوي د پکتیا زرمت ولسوالۍ 30 ترانسفرمرونو برېښنا پراختیایي پروژې چارو تخنیکي ارزونه وکړه. د پکتیا زرمت جګړه ځپلې ولسوالۍ ته د 180 میلیون افغانیو په لګښت د 30 ترانسفرمرونو پراختیایي پروژې چارې د ټاکلو معیارونو له مخې د ترسره کیدو په موخه د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینیر صفی الله احمدزي په مشرۍ تخنیکي پلاوي له لوري ارزول کیږي. دلته زموږ پروژه ده تقریبا کابو 180 میلیونه افغانۍ برېښنا شرکت خپل بودیجې نه دلته مصرف کوي او تقریبا په حدود د 1000 مشتریانو ته به برق ورکوي. نن راغلو چې د دغه پروژې څارنه وکړو، نظارت یې وکړو، وګورو چې د دوی کار څه رقم دی، آیا دا هغه ستندردونه چې د برېښنا شرکت د تخنیکي همکارانو لخوا نه دوی ته ځانګړي شوي وو هغه دوی تطبیق کړي دي که نه دي تطبیق کړي. د پکتیا برېښنا ریاست مسؤلین هم د دوی له لوري د پروژې ترسره شویو کارونو له کیفیت ډاډ ورکوي او د مرکزي مسؤلینو له لوري پر کارونو له څارنې خوښ دي. د پکتیا ولایت دغه زرمت ولسوالۍ پروژه تقریبا 1000 کورنیو ته برېښنا رسوي او د دغه پلي کېدو سره به مطلب د خلکو په ژوند کې لازمي اسانتیاوې برابرې شي. مجموع کې مطلب زیاتره کورونه به برېښنا نعمت څخه برخمن شي، صنعت کې به تغیرات راشي، همدارنګه مطلب کرنیز هغو کې به زیات تغیرات راشي، همدارنګه مطلب د یو هیواد او د ولایت ولسوالیو لپاره به زیات پرمختګونه ولري. د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمو ته د برېښنا شبکې غځونې له دې پروژې خوښ دي او وایي چې ګڼې اړتیاوې به یې ورسره پوره او پر ژوند به یې پراخ مثبت اغیز ولري. او دا خو ماشاءالله د برېښنا خو ډېره فایده لري، خلکو ته به سهولت جوړ شي. دا برق خو سره راشي موږ خو تل په سړک کې ورته خوشحاله یو. دا برق خو بلکل موږ ته راشي هم د وروره د کورو دپاره هم دغسې د نور ښاریاتو دپاره هر شي ته ضرورت لرو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سپارښتنې سره سم د اړوند ولایتي واحدونو چارو ارزونه او د پراختیایي پروژو چارو څارنه هیوادوالو ته د برېښنا خدماتو وړاندې کولو کیفیت لوړوالي سربیره د چارو پر چټکتیا هم مثبت اغیز کوي.